که دا وظیفه روزانه تاسو پابندۍ سره کوئ نو د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تاسو چې د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. تاسو مړه شئ عذاب قبر به تاسو ته نه ملاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د سورة الملک یو داسې وظیفه درته ښیمه. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د دې برکات خو به خپله ووینئ، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. یعنی په دې کې د ستا د دنیا فایده هم ده او د آخرت فایده هم ده. دنیاوي فایده دا ده چې دنیاوي چې دا کم مشکلات په تا باندې راځي، مصائب په تاسو باندې راځي، تکالیف راځي، د دې صورت په برکت باندې به رب العالمین د ستا نه لرې کوي. اخروي فایده دې څه ده؟ اخروي فایده خو د دې دا ده چې عذاب قبر نه محفوظ یې. کله چې مړ شي عذاب قبر به تا وینئ. محترم، عذاب قبر ګوره ډېر زیات خطرناک څیز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به په هره دعا کې د عذاب القبر نه پناه غوښتله. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته هغه یوه ښځه ورته راغله او ښځه چې کوم دی هغه چې کوم دی یهودۍ ښځه وه. سید نه غوښتل، هغې ورته ورکړل، ورته وی خدای عذاب قبر نه محفوظ ساته. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیا چې دی نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله آیا په قبر کې عذاب شته؟ وی او په قبر کې عذاب شته دی. نو عذاب قبر ډېر زیات چې دی خطرناک څیز دی او د دې نه هغه خلک خبر دي د چا په وړاندې چې هغه احادیث چې کوم دی عذاب قبر په باره کې راغلي دي. نبی علیه السلام فرمایي ما سره دا یره ده، هسې نه چې تاسو دغونه د یرې د وجې نه دا مړي خښول پرېږدئ، ورنه ما به الله جل شانهو ته سوال کړی چې الله تعالی تاسو ته هم عذاب قبر واروي او تاسو ته وښایي. د ثقلین د انسانانو او پیریانو علاوه تمام د ستا مخلوق عذاب قبر اوري او ګوري. دومره خطرناک څیز عذاب قبر دی. نو محترمو، که د چا خواهش وي چې د مرګ نه پس زه چې دی عذاب قبر نه محفوظ یم، ما ته د قبر عذاب نه کېږي، دا وظیفه یې دننه شروع وکړي، انشاءالله چې کله هم مړ شي ده ته به عذاب قبر نه کېږي. زه نه یم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی ما ته یو صورت په قرآن مجید کې د 13 آیاتونو داسې معلوم دی چې هغه د خپل ویونکي دپاره شفارس کوي. تر دې پورې چې دې صورت هغه شفارس چې کوم دی ومنلی شي او دغه مړي ته بخښنه وشي. او په یو روایت کې راځي چې دې صورت ته سورة المنجیه وایي، یعنې دا چې د عذاب نه نجات ورکوونکی صورت دی. کوم انسان چې سورة الملک تلاوت کوي د انسان باندې به عذاب قبر نه وي. او بیا فرمایي نبی علیه السلام وهي تبارک الذی، او دا صورت سورة الملک یعنې چې کوم دی تبارک الذی بیده الملک دغه صورت دی. نو دا وظیفه کله چې هم تاسو د ماسخوتن سملی نو د سملاستو نه مخکې یو پیړۍ د سورة الملک تلاوت لازما کوئ. بله چې د ماسخوتن کله سملی نو یو پیړۍ د سورة یاسین خامخا وئ. کم انسان چې په دې صورتونو باندې همیشهوالي کوي د انسان به رب العالمین عذاب قبر نه محفوظ ساتي. نو محترمو، یو دوه ډېرې زیاتې اسانې وظیفې دي. په ورځ کې صرف یو کرت کول دي، لیکن هم پکې د ستاسو د دنیا ګټه ده، هم پکې د ستاسو د آخرت ګټه ده. نو محترمو، دا یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. نو بالکل دا وظیفه موږ له پکار دی چې دا چې کوم دی لازما کو د عمل کو. او بیا زموږ چې دا کم یاران دوستان دي هغوی ته هم د دې خبرې هغه ترغیب ورکړو چې انشاءالله موږ به هله سمدو چې د هغې نه مخکې موږ چې کوم دی د هغې نه مخکې د سورة الملک ووایو او بیا چې کوم دی دغه ووایو سورة یاسین ووایو. الله جل شانه به د دې عمل په برکت سره موږ چې کوم دی عذاب قبر نه محفوظ ساتي. رب العالمین د موږ له تاسو ټول چې کوم دی عذاب قبر نه نجات نصیب وفرمایي.